د طالبانو ترمنځ په څه باندې مشورې روانې دي؟ پاکستاني چارواکو تازه څه ویلي دي؟ تازه ایران څه کړي دي؟ او د دې ترڅنګ نور تازه مهم خبرونه درته لرو، نو ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو خبر شئ. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د ازبکستاني توکو لارې د افغانستان له لارې تورخم ته رسیدلې دي او هلته یې د ازبک او پاکستاني پلاوي له لورې هرکلی شوی دی. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دوی په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو لپاره شاوخوا 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم وایي چې هڅه کوي د افغان ښوونکو معاشونه په مستقیمه توګه ورکړي. طالبان د راپورونو له مخې د طالبانو ترمنځ مشورې روانې دي چې ډیر ژر به درې رنګه ملي بیرغ ومني او په ټولو دولتي او نادولتي ځایونو کې به ولګوي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره او په دغه هیواد کې اړمنو ته د مرستو رسولو په موخه له مرستندویه بنسټونو سره لوجستیکي همکاریو ته تیار دي. او د پای خبر هم له ایران دا دی چې د ایرانی چارواکو په خبر افغان لوري موټر چلونکو ته ویلي دي چې یوازې په میاشت کې یو ځل افغانستان ته ننوتلی شي او تر دې ډیر راتګ به په دوی جریمه راولي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدل. د نورو تازه خبرونو لپاره سول افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ. تر بیا الله مو مل شه خبر.